زمونږ خاوره د یو ټیکټانیک پلیټ د عمل د وجې نه چې هغه د نن 10 کروړه کاله مخکې یا 300 میلیونه کاله مخکې شروع شوی ټیکټانیک ایونټ او د هغه ټیکټانیک ایونټ د امله زمونږ په خاوره کې ډېرې خزانې دي چې په هغې کې د سرو زرو، د تانبې، د زمرودو، د یاقوتو، د تیلو او ګیسو خزانې موجود دي او د دغه خزانو قیمت اندازه د امریکې د جیولوجیکل سروې د اندازې مطابق 3 ټریلیونه ډالر دی. نو موږ سره خو دوه داسې معلومات شته دی چې هغه موږ ته اندازه لګوي چې په کومو وختونو کې د دغه علاقې قیمتي کاڼي په کوم مارکیټونو کې خرڅ شوي دي یا استعمال شوي دي. یو مثال د سوات د زمرودو یو کاڼی د پیرس میوزیم اف نیچرل هیسټري کوم چې په فرانس کې دی، یو کاڼی هلته کې په یو ګوتۍ کې استعمال شوی دی او دغه ګوتۍ ټسټ چې هغه وکړو نو دا اندازه یې ولګوله چې دا د منګورې زمرود د کان نه دا کاڼی راغلی دی او دا ګوتۍ چې ده دا د نن 2000 کاله مخکې د ګریکو رومن د وخت ګوتۍ ده. په هغه وخت کې دا ګوتۍ استعمال شوې وه. دویم مثال موږ سره د لاجوردو دی چې لاجورد کاڼي د نن 15000 کاله مخکې د مصر په بازارونو کې خرڅ شوي دي. نو موږ ته خو چې ظاهره کم ښکاري هغه کاپر دی او کاپر چې دی د انډسټریل ډیولپمنټ لپاره کوم چې د ماډرن ژوند د جدید ژوند د اوسېدو لپاره کاپر یو اهم میټل دی. دا په ګاډو کې استعمالیږي، دا په ریفریجریټرز کې استعمالیږي، ایر کنډیشنز کې استعمالیږي، کمپیوټر کې استعمالیږي، د بجلی په تارونو کې استعمالیږي. نو موږ سره اوس په دغه دواړه ملکونو کې په افغانستان او پاکستان کې دوه داسې ډیپازټس دي چې هغه د دنیا په کچه ډېر غټ دي. شروع به بره د کابل نه وکړو چې کوم ته میساینک ډیپازټ وایي، د کابل سره خوا کې دی او د دې قیمت چې دی د قیمت اندازه چې د هغه څه له پاسه 10 بیلیونه ډالره ده. دویم ذخیره یا دویم ډیپازټ چې دی هغې ته ریکودق وایي. ریکودق چې دی هغه بلوچستان کې دی او د دغې د قیمت اندازه 185 بیلیونه ډالره ده. اهمه خبره دا ده چې دا د تانبې د رګ یا د کاپر بیلټ چې دی دا د بلوچستان نه راواخله بره تر کابله پورې دا په دې منځ کې چې تللی دی دا د افغانستان او د پاکستان د پولې سره پیرلل تللی دی. نو دا امکان شته دی چې تو دغه شانتې ذخیرې د کابل او د ریکودق په منځ کې چې کوم دا رګ تللی دی کوم چې د بارډر سره پیرلل تللی دی دې کې ته نورې دغه شانتې ذخیرې بیا موندی شي. نو لکه څنګه چې په بره پښتونخوا کې مختلف قسم معدنیات شته دی او د موندلو امکان شته دی، دغه شانتې په کوزې پښتونخوا کې هم د هغه قسم معدنیاتو موندلو امکان شته دی ځکه چې جیالوجي خو بارډر نه فالو کوي. نو موږ ته چې کوم اندازه ده د هغه اندازې مطابق کم کاپر یا ګولډ ډیپازټس چې په د لیکي بره طرف ته دي د هغې موندل د لیکي کوزې طرف ته د هغې امکان هم شته دی. خو د ټولو نه اهم منرل چې دی هغه اویل اینډ ګیس موندل کېږي په خیبر پښتونخوا کې او دا خو ظاهره خبره ده چې اویل اینډ ګیس چې دی دا خو یو ډېر اهم کماډټي ورته ویلی شي چې دا موږ استعمالو روزانه په ګاډو کې او د کور په ګرمولو کې یا د پخلي لپاره. نو د خیبر پښتونخوا اویل اینډ ګیس ډیولپمنټ کارپوریشن لیمیټډ د هغو اندازه ده چې د کال خیبر پښتونخوا کې 180,000 بیرله د تیلو پیدا کېږي روزانه او بیا د هغې سالانه سیوینګ چې دی هغه 3.5 بیلیونه ډالره دی او ورسره د دې سره بیا نیچرل ګیس پیدا کېږي او هغه نیچرل ګیس چې دی هغه تقریبا د 6 بیلیونه ډالرو برابر دی. دغه نه علاوه لکه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو دوی سره
امرلز هم شته دی، زمرد ورسره هم شته دی، سوات د زمردو کان یا دغه شان د شموزو د زمردو کان شو یا د ګوجر کلي زمردو کان شو، ورسره بیا ماربل دی او یورینیم ورسره هم شته دی، خو یورینیم چې دی هغه سټریټیژیک میټل دی او هغه پبلک د هغې مایننګ نشي کولی. نو زمونږ خو چې کوم اندازه ده د افغانستان کار چې شوی دی هغه د نن نه 15 کاله مخکې شوی دی، د هغې نه بعد بیا ماډرن ایکسپلوریشن چې څه ته وایي هغه نه دی شوی، او دغه شانتې بیا د پاکستان اړخ ته هم کار که شوی خو ډېر کم به شوی او ډېر کم پراپر ساینټیفک سیسټمیټک ایکسپلوریشن کوم طریقې چې کوم دی کوم په دنیا کې په نورو ملکونو کې استعمالیږي، لکه په یورپ کې یا کاناډا کې یا په امریکا کې یا په اسټرالیا کې، نو هغه طریقې هلته کې په هغه طریقه باندې هلته کې ایکسپلوریشن نه دی شوی. نو او د دې امکان شته دی چې ته نورې ذخایر بیا موندی شي او ښه ډېر امکان دی ځکه چې کار کم شوی دی. نو وسایل خو یوازې موندل نه د وسایل راوښکلي، د هغې دپاره به ته انفراسټرکچر ډیولپمنټ کوې، د هغې دپاره به ته روډز جوړوې، د هغې دپاره به ته پاور راولې، بجلي به راولې، د هغې دپاره به ته اوبه راولې، کم یوټیلیټیز چې څه ته وایي هغه پکار وي، او بیا د هغه یوټیلیټیز نه بعد کوم انفراسټرکچر چې پکار وي دا لازمي دی. د دې نه بغیر ګولډ ډپازټس یا کاپر ډپازټس یا نور داسې اهم کماډیټیز یا منرلز چې کوم دي هغه ته نشي وښکې. نو دا لازمه خبره ده چې ته انفراسټرکچر بوله جوړوې، ځکه چې ته مارکیټ ته رسوې، د هغې لپاره خو خامخا روډ پکار دی، او روډ داسې مضبوط پکار دی چې په هغې باندې خو درانه ټرکونه پې تللی شي، یا ریلوې لاین بوله جوړوئ د غټو غټ ماینز دپاره. نو د دغې ضرورت شته دی، دغې کمې شته دی. دا خو ډېر اهم کردار ادا کوي، ځکه چې تا سره اوس مارکیټ ته اکسس نشته دی، ته مارکیټ ته خپل کوم منرلز چې کوم دي هغه ته نشي وښکې. نو چابهار چې دی دا تاله ډېره ښه موقع درکوي چې ته خپل منرلز چې دي هغه ته انډین اوشن ته ورورسوې، او د هغه ځای نه بیا یورپ ته یا سنټرل ایشیا ته یا دغه شان انډیا ته یا ساوت ایسټ ایشیا ته ورسولی شي. دا ډېر یو اهم پراجیکټ دی، او دا به د علاقې د خوشبختۍ دپاره او د هغې د ډیولپمنټ دپاره، بلکې زه یم چې دا یو لازمي پراجیکټ دی چې دا د نور هم په مخکې لاړ شي. اوسه پورې خو د افغانستان د باډره پورې ریل لاین راغلی دی، او د هغې نه بعد څه سړک هم جوړ شوی دی، خو زه وایم که چېرته دا ریل لاین چې دی دا همدغه شانتې مخ پر وړاندې بوتلی شي، او دا یو نورث ساوت کوریډور جوړ کړي ته چې هغه ته سنټرل ایشین ملکونه چې دي هغه ته د ایران په لاره باندې که ته انډین اوشن ته د هغې کنیکشن راولي، یو بل سره یې میلاو کړي. نو نه صرف دا چې دا به تا ستا د قدرتي وسایلو ته اکسس درکړي، ته د سنټرل ایشیا کوم قدرتي وسایل چې دي هغه به مارکیټ ته راوباسي، او ته یو اسان غونده کې ټرانزیټ فی په هغه منرلز باندې لګولی شي. که څوک ته دغه ریجن نه تیریږي په دغه ریل لاین باندې خپل پراډکټس یا کماډیټیز چې کوم دی هغه انډین اوشن ته وړي، ته په $1 یا $2 یو ریل ګاډي باندې لګوه، نو ته په اسان حساب سره د کال تقریبا $1 بلین $2 بلین ریوینیو دغه نه جنریټ کولی شي زما د اندازې مطابق. نو هغه خو په وسایل باندې ډیپینډ کوي، هغه په منرل باندې ډیپینډ کوي. لکه اوس مثال ته کاپر راوباسې، نو ستا ملک چې کوم دی هغې کې څومره کاپر ستا په کار دی، یا تا سره د کاپر نه فینشډ ګډس چې ورته وایي هغه ته هلته کې جوړولی شي. مثال کاپر چې کوم دی په ګاډي کې لګي، په موټر کې لګي، نو ته موټر په خپل ملک کې جوړولی شي، نو بیا ټیک ده. مثال کاپر چې کوم دی په کمپیوټر کې لګي، نو ته کمپیوټر خپل ملک کې جوړولی شي، نو ټیک ده. یا دغه شانتې په ریفریجریټرز کې لګي، په ایر کنډیشنز کې لګي. نو په کوم څیزونو کې چې دا لګي، تا له به هغه انډسټریز یا هغه فیکټریز چې کوم دي په ملک کې
جوړول پکار دي ته به اله بیا خپل دا منرل چې دی په خپل ملک کې استعمالولی شي او زیات مقصد به ستا دا چې ته غټ مارکیټونو ته وباسې ته انډیا ته وباسې ته چاینا ته وباسې ته ساوث ایسټ ایشیا ته وباسې ته یورپ ته وباسې سنټرل ایشیا ته وباسې ځکه تا سره هغه مینوفیکچرینګ بیسز چې دي په دغه ملکونو کې کم دي او یا نشته دي زما خو تقریبا 15 کاله وشو چې زه په دې پیشه کې لګیا یم او ما د امریکې کنیډې مکسیکو برازیل کولمبیا پیرو په دې ملکونو کې ما کار کړی دی او په میډل ایسټ کې هم څه ملکونه ما جیولوجیکل سټډي کړی دی افغانستان مې سټډي کړی دی پاکستان مې سټډي کړی دی پاکستان کې مې لږ ډېر کار کړی دی افغانستان کې مې لږ ډېر کار کړی دی تقریبا زما ټول کریر چې دی زما ټول کوم کار چې ما کړی دی په دغه مایننګ او ایکسپلوریشن کې ما کړی دی او زه ما یو 2 ډسکوریز هم کړي دي د ګولډ یو په یوکان کې بل په سسکاچوان کې چې د هغې د ځمکې کې دننه قیمت په تقریبا $900 million ریچینګ اپ ټو $1 billion قیمت په د هغې نو زه اوس هم لګیا یم په دغه فیلډ کې کار کوم او خوشحاله یم او خوښ مې دی